موقوف لا حجت فی الموقوفات خو للمجتهد او هر چې مقلد دی خو د فقih قول پیش کولی شي نو صحابي قول به څنګه نه پیش کوي د دې زمانې خلک به صحابي خبره څنګه نه مانی پیخي غلطي کوي ما درته ویل چې دا نخري غلطي دي کنه مجتهدین نه دي او خبرې د مجتهدینو شروع کړي نو په اعتبار د انتها سره درې قسمه شه مرفوع شه موقوف شه مقطوع شه موقوف معنا د صحابي ته انتها شوی دویم تقسیم د خبر واحد باعتبار الروات خبر واحد په اعتبار د روات سره هم په درې قسمه دي مشهور عزیز غریب مشهور عزیز غریب مشهور هغه شو چې ثلاثه یا زائد علی الثلاثه داغه روایتو کی په کل طبقاتو کې الی آخر السند خو حد تواتر ته نه رسید او عزیز غریب چې داغه روایت اثنين من اثنين کی په کل طبقاتو کې الی آخر السند دریم غریب غریب چاته وي ما تفرد بروايته شخص واحد چې داغي پر روایت باندې شخص واحد تفرد کړی وي سواء فی کل الطبقات او په طبقه واحده هر ځکه چې وي اول کې د متواتر وي بیا د مشهور وي بیا د عزیز وي په ځای کې تفرد راغی حدیث غریب شو حدیث غریب شو نو د آیات کې ګوره حدیث غریب ضعیف ته نه وایي حدیث غریب خبر واحد ته وایي هغه خبر واحد چې سند کې روات یو راغی او دا څومره حدیث چې تاسو ګورئ دا اکثر غریب دي اکثر ترمذی شریف وګورئ هاذا حدیث حسن صحیح غریب غریب سمانه تفرد پر روایت کړي په طبقه ما چې کله طالبای وخت نه د فن سره زما شوق او ما بار کتاب کې د منطق کتابونه چې خپل راواخلم په حاشیه کې مې خبره کتلې مې مولي پانی تر استلی چې دینه و بیا ز استدلال پېښ مونږ با وخت کې وی چې غټ کتابونه دي دا بګینه داخلك منی کنه مونږ څه خبرو چې هغه فقه نه مانی تفسیر نه مانی شرح د حدیث نه مانی صحابه او اقوال نه مانی د منطق او حاشیه به مونږ سره څنګه ومانی خو ما خپل هغه اخذ بکول نو هدایت چې کله مونږه استادانو نه ویلا نو تاسو که هدايه وګورئ غلند ناکتین چې دي د اکثر شافعي مذهبي دي نو دا نکتې والا لند چې زموږ استدلال کله راشي نو لند به لیکلي غریب تاسو هدايه وګورئ غریب ما به داسې فکر کوم چې دا غریب کې ضعیف ته وي زه به ډېر زیات خفه کېدم دې ته زموږ ټول حدیث ضعیف دي خو په دې نه پوهېدم چې غریب ضعیف ته نه وي غریب ما تفرد بروايته شخص واحد که هغه شخص عادل وی تام الضبط وی غیر معلل غیر شاذ وی مسلم وی عاقل وی حدیث حسن شکل صحیح شکل لذاتی نو غریب د صحیح لذاتی سره جمع کیږي لغیر سره جمع کیږي حسن سره جمع کیږي او غریب ضعیف هم جوړی دی راوی چې تام الضبط نوی عادل نوی خپل ضعیف نو خبر واحد په اعتبار د روات سره درې قسمه مشهور شه ثلاثه یا زائد روایتو کی خو حد تواتر ته ونرس عزیز شو اثنين من اثنين في كل الطبقات او غریب شو ما تفرد بروايته شخص واحد دریم تقسیم خبر واحد باعتبار صفت الروات على 16 قسما خبر واحد په اعتبار د صفت دراویانو سره 14 قسمه ده خبر واحد په اعتبار د صفت درواتو سره 14 قسمت دا ضروری دي څوک لیکلی شي ولیکي اول صحیح لذاته دویم صحیح لغیره دریم حسن لذاته سلورم حسن لغیره
صاحب د چټ لیکي چې بشوري وایي چې اقسام د کتاب الله شل دي صحیح نه دي جواب شته هغه څه دلیل ویلې چې زه جواب وکم کو جاخل قول دی نو جواب ته لا څه ضرورت اصولیین زمونږ او تاسو وایي چې شل دی او بشوري وایي شل نه دی وی جواب یې څه دی هغه دلیل ویلې که دلیل ویلې تاسو یې پیش د قول معارضه کې د اصول راغې نو دا دومره سړی دی چې قول دغه معارضه کوي لا موږ بدلایل وته وایو خو بدې کړي دي که اصول خلاف یې کړی دلیل دا وی پیش کوي نو موږ به جواب کوو محض او فلانه کې خیل دسی وایي او څه جواب دی نو ای خو موږ بس دومره به وایو چې بدې کړي غلطي ویلي دا غیار یو د پاره اصولو کې مثال شته هر یو د پاره مثال شته نو ثابت شو چې کتاب الله کې دا شته کنه کته وای چې شل نه دي زائد دي نر شاغي وشتم ته وخای کنه بس مونږ به وایو چې دوی خطا شو کوای چې شلو نه کم دي د شلو د پاره غو مثالونه وای کنه نو ثابت شو تاسو اصولو کې ویلي صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره پنځم ضعیف بل موضوع بل متروک دارنگ شاذ محفوظ منکر معروف معلل مضطرب مقلوب مصحف مدرج دغه شپارس قسمونه د خبر واحد دی به اعتبار صفت الروات حدیث صحیح لذاته دوی چاته وي دوی هغه حدیث توای چې روات عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل غیر شاذ وي د خمسه صفت د کمال الراوی ویل شي اسلام بوي عقل بوي عدل بوي تام الضبط بوي غیر معلل غیر شاذ بوي کراوی کی اسلام نو کافرو داد بہترین عظیم جرح دا سند کې دی اوراوی پیدا کړ تاریخ په لحاظ د ثابت کړ چې دا مرتد شوی بس عظیم جرح دیو عقل بوي جنون با پنوی راغلی آخر دا ایامو کې خلط با پنوی راغلی که کم سے قبان دے پا آخر دا عمر کی اختلاط راغلیو نو بیا با تا دا سند گوری دا حدیث گوری چی دا روایت دا دنا قبل الاختلاط شوی که بعد الاختلاط که بعد الاختلاط وی ضعیف دی اگر که دے روی سقه دے دا بلکڑی دی اسماء رجال باقی دوائی دا سقه دے اختلط فی آخر عمری آخر دا عمر کی پی اختلاط راغلیو چونکہ آغا زمانہ کی درس دا یادو نکیدو نو دا با دیر قوی حافظه بوا کله چې سړی سپینګیری شي خود به خود هغه حافظه نه پاتې کی نو بعضی داسې ثقه روات دي د بخاري د رواتو نه دي او د هغه د رجالو نه دي خو آخر د عمر کې پاغي اختلاط راغلی دی هغه نه بیا تقدیم تاخیر په سند کې په متن کې دا راته نو صحیح ذاتی دا شو چې راویانی
عدلاوی، تام الضبط وی، متصل السند وی، غیر معلل، غیر شاذ وی. په دې هر یو قید کې احترازات کوي د اخرو اقسامونه چې راوي به عادل وي. نو عادل دوی چاته وي؟ عادل دوی دې ته وي چې دی به راوي به صاحب د تقوا وي، ذوقا تقوا به د معمول ذوقي وي، او دی به یو فحاش انسان نه وي بلکې یو دروند خوی والا به وي. په دې علماو کې تاسو ګورئ بعضې علما درانده خلک وي، بعضې علما سپک وي، په لار به روان یم خوراک به کوي، د عالم د غیر عالم سره به فرق نه کېږي. مجالس د خواصو د عوامو به نشي بېلول، د عام ګپ شپیانو خلکو مجلس کې به ناست وي. نو داسې خلک دا هغه وخت کې به چې په کم محدث دوی پوه شول چې دا په د ګپ شپ په مجلس کې کینی، دا په لاره خوراکونه کوي، دا بې باکه انسان دی، که دی به څومره قوي حافظې والا و بس وی دی عادل نه دی. دی چې د عامو معمولاتو شرعیو کې د عدل نه کار نه اخلي کېدی شي د په حدیثو کې معدل نه. او بل به صاحب د تقوا وي، نو دی به متقی من الشرک وي، متقی به د بدعاتو نه وي، متقی به د اهل زیغ نه وي، د دواویا جماعاتو نه به نه وي. دغه د دواویا جماعاتو دا جرحه بعضې محدثین جرحه ګڼي، بعضې نه ګڼي، خو په کار دا ده چې وګڼلی شي. شرح نخبه کې ابن حجر صاحب دې ته زور ورکړی دی چې د اهل زیغ جرحه دی جرحه شي، اگر که په اسلافو کې دا جرحه نه وه. سړی روات د بخاري شته چې شیګان دی، متهم دی په تشیع باندې، خو دوی وایي دا جرحه نه ده. لکه چې شیعیت جرحه نه ده، کذب جرحه ده او شیعیت جرحه نه ده. کذب جرحه ده او خارجیت شرعه نه ده، جرحه نه ده، قدریت نه ده، اعتزال نه ده، بس د بعضې سلفو رایه ده. خو هغوی یو علت وایي، هغوی وایي دا دغې ډلو ته چې څوک تلي دا د ډېر کمال تدین نه تلي، وایي د ډېرې شیخۍ نه دلته تلي، ډېرې شیخۍ نه داسې د نورو عقیدو ته اوښتي، د اهل سنت یې پرېښي بل خوا تلي. نو وایي دروغ نه وایي، هر کار کوي خو دروغ نه وایي. او بعضې منصفانه قول کوي، څه علما خو یې ردی جرحه د اهل زیغ دا جرحه ده، صحیح قبلی. بعضې منصفانه قول کوي، وی روایت ته وګورئ چې مروج د مذهب د دی دی که نه دی، که روایت یې مروج د مذهب د دی و بیا مه قبلوئ. لکه د شیعه روایت راغی او د شیعه د اهل بیتو تعریف کې روایت ویلو، اوس دې صورت کې دا خو د مذهب دی که نه، افضل فرقه وایي، نو داسې روایات د اهل تشیع بیا نشي قبلولی. یا د خوارج په سند کې خارجي راغی متهم په دې جرحه باندې، او هغه د اطاعت الامیر په خلاف یو روایت پیش، دا د هغه رایه ده. د خوارجو د اهل سنتو سره فرق دا دی چې اطاعت د عمرا و اهل سنت لازم ګڼي او خوارج لازم نه ګڼي. هغوی وایي که امیر د وقت باچا نه ظلم وشو اطاعت لازم نه دی، او اهل سنت والجماعه وایي چې امیر او بادشاه د وقت که عادل وي که ظالم وي اطاعت لازم، خو چې کافر شون اطاعت به نه کوي. د کافر اطاعت نشته، د عادل هم اطاعت دی او د ظالم هم اطاعت. او خوارج وایي چې د عادل اطاعت شته دی او د ظالم اطاعت ناجایز دی لکه د کافر چې ناجایز. نو دا د اهل سنت او د اهل زیغ سره فرق دی د خوارجو سره. دی وجه نه ګوري اکثرا به د وخت د باچا خلاف پورته کېږي خوارج، او اهل سنت به د هغې مخالف وي. نو عدل به وي، په قید د عدل سره خارج شو هغه راوي چې کاذب وي، یا متهم بالکذب وي، یا فاسق وي، یا مبتدع وي، یا مجهول غیر معروف وي. تام الضبط به وي. دا ضبط یو ضبط الصدر دی، بل ضبط الکتاب دی. محدثین ضبط الکتاب ته ضبط نه وایي، هغه وخت کې به چې چا زر کتاب ته ورسول د هغې نه درس دې ته ضابط نه وي. دوی چې ضبط تام یادوي ضبط الصدر ته وایي چې وایي اورېدل هغه یې بیرته نقل کړل بل ته، کما حقه څنګه چې اورېدلي وسې نقل کړل. څو څو ځل به دوی هغه انسان تجربه که بیا به یې قول وکړه چې دی تام الضبط دی.
د صحیح ذاتی په تعریف کې چې تام الضبط راغی نو خارج شو پرې سره واهم فحش غلط ډیره غلطیا چې کېږي او کثیر غفلت یا کثرت مخالفت د ثقګانو یا د اوثق او سیء الحفظ چې حافظه کمزوري وي متصل السند بوي پدې سره احتراز راغی دا معلقنا صاحب د کتاب تعلیق کی امام بخاری رحمت الله علیه د صحابي او قول پیش د نبی اسلام حدیث پیش سند نوی دي ته تعلیقات وي اگر که امت کی تعلیقات د امام بخاری د مقبولات نه دي د وجه اعتماد نه پزات ته دبانی دیکھ سند روانم خری بس قبول خو په بخاری دارنګ مرسل تی وت مرسل هغه وی چې هغه کې قطع راغلی وی د یو راوی په انتها د سند مثلا تابعی وی قال رسول الله نا مرسل د تابعی صحابی هغه صحابی وی چې مدینه منوره کې ایمان راوړی د مدینه مکی معظمی او حال بیان نا مرسل د صحابی یا منقطع منقطع وی چې سقوط د یو راوی په وسط سند کې راشي هغه مقطوع دی چې کوم مخکې مونږ ویلو چې انتهایی تابعی تشوی هغه جدا قسم یو منقطع دی منقطع چې راوی ساقط شي فی وسط السند بل معضل معضل هغه دی چې سقوط د راویین او متوالیین راشي په وسط د سند کې یا په ابتدا کې یا په انتها سقوط د راویین او متوالیین راشي بل مدلس دی مدلس هغه دی چې پاغي کې وهم د سقوط دراوی وي تيقن نوي وهم د سقوط دراوی وي دا اکثر ثقه سړی کوي هر سړی نه کوي تاسو کې وصل تماته ناسي شاګردان شوي کې دي شي یو کس در کې یو زمانہ کې په دوره حدیث کې او په علمي شهرت کې انتها ته ډیر معروف شي او زم داسې غیر معروف پاتې شي به چې ته زمانہ سند نقلې نو په شرمېږي ته څنګه وای چې زما شیخ داده نو زما شیخ او شیخ ته ودانګي زه د ادریس شیخ صاحب شاګرد ما ته زما شاګرد ما پرېګ دلته ودانګي نو دا څوک د کار کوي دا مدلس ثقه دا ډیر عمده او ډیر مشهوري خو د وجه شرم نه چې څنګه اوس غیر معروف شیخ یاد کما هغه شیخ پرېګ دی شیخ او شیخ ته ودانګي خو یقیني نه دی کی وهم د سقوط دراوی وي کم سړی چې مدلس وي ناغي باندې بیا تاسو به بیا ګورئ چې دا الفاظ د اتصال السند دي او کدا غیر اتصال السند الفاظ د اتصال السند حدثني حدثنا اخبرني اخبرنا او دا غیر اتصال السند چې دي عنعنی دي نو عنعنه د مدلس به قبول نه ده او که عنعنه نه په حدثني حدثنا سروي یا اخبرني اخبرنا سروي به د مقبولات نه ده حدیث صحیح ذاتی دغه شو چراوی عدل تام الضبط وی او متصل السند وی غیر معلل غیر شاذ وی صحیح غیره دوی چاته وی دویم قسم صحیح غیره صحیح غیره دوی دی ته وی چې دغه یو صفت عدالت باندې پوروي اتصال السند کم پوروی غیر معلل غیر شاذم وی مسلمم وی عاقلم صرف دغه یو صفت چې تام الضبط ته تام الضبط دا ضبط تام نوی ضبط سیء الحفظ وتمویا یو سیء الحفظ دے یو ضابط دے یو ضابط تام دے صحیح ذاتی ہی کی ضابط تام شرط تے اغینا محدثین پاس مارجال کی پا متقن سر تعریف کی چکل ہوئی ہوا متقنن یعنی دے صاحب دا تام الضبط تے متقن صاحب دا اتقان نو چکل دا یو صفت چی تام الضبط دے دا نفش اس چی دا نفش سیء الحفظ راغے کا نفس حفظ راغے کا سیء الحفظ راغے حدیث دے ضعیف شو بیا کا نفس حفظ راغے حافظ دے ضابط دے خود تام الضبط نشتا نو دلتا بوستا گوری
چې دغه غیر تتمیم د ضبط د منجبر دی په کومې جبیرې کنه جبیره لري کنه لري کدا منجبر په یو جبیرې باندې او چې هغه عبارت د تعدد د روایت نه دی نو دا صحیح لغیره شو راوی کی کل صفات شتا تام الضبط نه دی خو ضابط دی تام الضبط نه دی ضابط دی خو دغه چې تام الضبط نه دی دغه نقصان راغی خو دا نقصان جبیره شو په تعدد د سند سره روات ډیر شو سند روات ډیر شو نو دا تعدد د رواتو جبیره وګرځېدا په دې یو راوي کې د تام الضبط د نقصان نو دا صحیح شه لغیره د وجه د تعدد د رواتو نه صحیح شه بل حسن لذاته حسن لذاته حسن لذاته هغه دی چې دا کل روات د صفات د کمال د راوي پکې شته تام الضبط نشته دی چې تام الضبط نشته نو څه شی سی الحفظ نه ضابط دی ضابط دی خو ضابط سره بیرته تعدد د رواتو د سند نشته جبیره نه لري چې نه لري دی حدیث ته دوی حسن لذاته وایي حسن لذاته بل حدیث حسن لغیره حدیث حسن لغیره داره چې داراوی تام الضبط هم نه دی ضابط هم نه دی بلکې سی الحفظ دی څه شی دی سی الحفظ خو دومره خبره ده چې دا سی الحفظ چې یو نقصان لازم شو د سند کې دا منجبر شه په یو جبیری باندې چې جبیره د تعدد د رواتو ده د سند ده نو چې هر کله طرق متعدد شو دغه دا سی الحفظ چې کم نقصان لازم و دا غي جبیره په تعدد د روایت سره وشو نو حسن لغیره حسن لغیره دا اصطلاح د جمهور محدثینو ده اصطلاح د امام ترمذی په حسن کې لګه مختلفه امام ترمذی دا حدیث ضعیف دو قسمه کوي یو حدیث ضعیفه جائز الاستدلال بل حدیث ضعیفه غیر جائز الاستدلال حدیث ضعیفه جائز الاستدلال ته امام ترمذی څه شی وایي حسن وایي او دا امام احمد سے ابراهیم دا امام احمد رحمت الله علیه فرمایي چې جائز د استدلال په حدیث ضعیفه باندې نو مراد دلته د حدیث ضعیف نه حدیث ضعیفه حسنه ده دغه حسن مراد ده چې په نزد د امام ترمذی استدلال ته کېږي صحیح لذاته لغیره حسن لذاته لغیره په دې څلورو کې دې څلور واړو ته حدیث مقبوله وایي څه ورته وایي حدیث مقبوله دین اخواته چې اوس کوم اقسام راځي دا حدیث مردوده دي دا حدیث مردوده دي حدیث مردود نه خو په اعتبار د سند سره دې کې اوله رتبه د صحیح لذاته شو به لغیره شو به حسن لذاته به لغیره شو بیا دا چې حسن لذاته کې بیا رتبه شته کنه دلته فقها او محدثین اختلاف لري په محدثینو کې ابن حجر عسقلانی غو انسان هغه وایي دا حسن لذاته کې چې کم حدیث بخاری او مسلم راخسته دي دا فوقیت لري پاغه باندې چې نور راخسته در محدثین رایت وهابیان علیدی ظواهر دا ټول دې طرف ته ذهاب لیکن فقها لکه ابن حمام چې محدث هم دی فقih هم دی هغه وایي چې هر کله راوی د بل کتاب تام ضبط شو عادل شو عاقل شو مسلم شو غیر معلل غیر شاذ شو او په هغه مصابت شو چې په کم مصابت رجال د بخاری دي صحیح لذاتی شو نو بیا دغه حدیث چې متفق علیه دی هغه حدیث باندې چې په بل کتاب الحدیث کې موجود دی هیڅ فوقیت نه لري هیڅ فوقیت نشته دا رائے د چا د فقهاو دا ابن حمام په فتح قدیر کې دې تزور ور کړی خو محدثین ترجیح ور کوي چون کې دار چا خپل فن وي دار چا خپل فن فقها د ائمه اجتهاد ته څومره اعتبار ورکړي نو دا شان محدثین امام بخاری امام مسلم د دې فن ائمه دي هغه دې قول ته مزیت ورکړي او فوقیت ورکړي حدیث متفق علیه اپ ټولو مقدم غني بیا حدیث مذکوره فی البخاری مقدم غني فی مسلم وغیرہ وغیرہ بیا حدیث فی مسلم په باقی کتب مقدم غني بیا حدیث د صحاح سته مقدم په نورو کتب غني دا طریقه او طرز د محدثینو دی د اسلافونو دا سره روان هر چې فقها دي دا غي طرز دار چې سند ته ګوري سند کې چراوی د دې موافقو خطه بیا نور مزیت فوقیت نه ور کوي سالور قسمونه بیان ش پنځم قسم حدیث ضعیف دی
حدیث ضعیف هغه دی چې هغه کې پرواتو کې صفات د کمال الراوی کې ضبط تام سچ ضبطم نوی بلکې سیء الحفظ او دغه سیء الحفظ نقصان جبیرا په تعدد د روایت سره نه راغلی کراغلی خو حسن لغیره دا حدیث ضعیف شوی دغه حدیث ضعیفه بیا یو په مسائلو کې ده په صورت د معارضه کې او بل په ترغیبات او ترهیباتو کې په ترغیبات او ترهیباتو کې حدیث ضعیفه مقبول ده اتفاقا ضعیفه مقبول ده اتفاقا او هر چې مسائل دي بیا کتهش چې آیا مسائل کې د په مقابله کې معارضه کې بل حدیث تکانه کوو هغه ته ترجیح ورکړه دا متروک کا کبیا بل حدیث په مقابله کې نوی او د تایید د پاره پیش کې نو استدلال دکې دی شي بل حدیث موضوع دی موضوع چاته وی چې راوی عادل سند دی چې کاذب دی یکون الراوی مقطوعا بالکذب راوی کاذب وی بل متروک چې راوی متهم بالکذب مقطوع به بالکذب نوی خو متهم په کذب سره او یا متروک دیتا وی یکونا روایته مخالفا لقواعد الشرع دا سی روایتو کی چې د شریعت د عام اصول خلاف راشي بل شاذ دی شاذ چاته وی مخالفت د ثقه د اوثقنا ثقه د اوثق لکه په صحیح ذاتی کې مونږ تام الضبط او ضابط تام الضبط ثقه ضابط تام الضبط اوثق او نفس ضابط ثقه روایت د ثقه د اوثق مخالف راشي نو د روایت ته بسوای شاذ وای د ثقه روایت ته شاذ وای او هغه اوثق مخالفت چې کړي نو د اوثق روایت ته محفوظ ویلې شي هغه بل قسم شي محفوظ بل منکر دی د منکر او د معروف او د شاذ او د محفوظ په منځ کې بعض محدثین د ترادف قائل بعض محدثین فرق کوي نو فرق دا دی چې منکر چاته وی روایت الضعیف مقابلا للقوی سیء الحفظ چې د ضابط مقابله وکي نو دې ته دوی منکر وای او ضابط چې د اثبت مقابله وکي د تام الضبط نو دې ته دوی شاذ وای به چې ثقه د اوثق مخالفت وکي نو شاذ نو دا اوثق روایت ته سوی محفوظه او چې ضعیف یعنی سیء الحفظ مقابله د ضابط وکي نو دې ته دوی معروف وای نو هغه ضابط روایت ته بسویل کیږي هغه ته نا دې ته دوی منکر وای او د ضابط روایت ته معروف ویلې شي بل معلل دا چې پای کې اسباب خفیه غامضه قادحه وی یعلم به مهرت هذا الفن چې د فن ماهرین به پوي مثلا دسه سند بیان کی د شیخ داغه روایتو کی پاخبرنا اخبرنی سره اغل ته ماهرین د فن چې وګوري هغه چې کم کال کې وفات شوی وي هغه مکی وي دا بل سړی عراقی دی دوی ته تاریخونو پتا وا او دا مرته پته چې د حج ته په دې کال تللی دی مکې معظمه د داغه نقل کوي اوس د الته مکې معظمه ته چې ورغله دی دغه کال تاریخ کې ردنه 15 کال مخکې هغه وفات نو دا لقا څنګه وشو دا وس اسباب خفیه قادحه غامضه چې مهره د فن به پوي او یا نور د خارجي علل نه کذب لازم شي لکه تقریرونه یو کتاب دی نزهة المجالس وته وي قصص پکې خدي خو حدیث باندې اعتبار نشي جامع دی بین الغث والسمین او غیر فارق دی بین الشمال والیمین په دې مسله د حدیثو کې هغه یو روایت ذکر کړی دی وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ هغه ته د جنت
میوه یو بوټي کې مڼه وه ویې خوړه د ده د وجود نه د جنت د میوو به بوی معراج کې واپس چې راغې خدیجې بیبي سره کله هغه نزدېکتش 9 میاشتې د خدیجې بیبي نه د جنت د میوو بوی کله چې فاطمه بیبي پیدا شوه د نبی علیہ السلام جنت میوو ته به شوق راغی فاطمه بیبي به یې ښکل کړه د هغې نه به د جنت د میوو بوی دا حدیث ذکر کړی اوس دا څومره دروغ دي څومره ښکاره دروغ دي څنګه دروغ خو ځکه دي چې په اتفاق د مورخینو باندې بیبي فاطمه رضی الله عنها په هغه وخت کې پیدا شوه چې نبی علیہ السلام عمر 15 کاله صحیح شو او راجح قول دا دی چې بعثت په 12 کال د معراج واقعه پیښه شو نو 12 کاله د 40 کلنۍ نه بعد او 15 کاله هلته 35 نه 40 پورې نو 19 کاله فرق راغی څو راغی 14 کاله شو نو دلته د تاریخ د نگاه نه پته لګي چې نبی علیہ السلام د فاطمه بیبي د پیدایش نه 19 کاله بعد معراج ته تللی او د هغې واقعې نه پته لګي چې معراج ته لاړو مړی وخوړو بیا راغی بیا داسې وشو ګوره دا محره ده د فن چې تاریخ ته وګوري نو یو سبب قادح او غامض پکې راوباسي چې یاره دا دروغ دي دا نه دی صحیح دې حدیث ته حدیث معلل ویلی شي بل حدیث مضطرب بیا هغه دوه قسمه دی مضطرب المتن مضطرب السند بل حدیث مقلوب چاته وي په کې مخالفت په تقدیم او په تاخیر سره راشي بل مصحف دی چاته وي چې مخالفت په هغې کې فی نقطتن په یو نقطه کې راغلی بل مدرج دی ته وي مودرج فیه کلام الراوی چې د راوی کلام پکې دننه شوي رستو چاته پته نه لګي لکه احناف په قائلینو د رفع الیدین باندې دا اعتراض کوي چې داسې روایت مونږ ته پر رفع الیدین کې خودی شي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د وفات وصاله پورې رفع الیدین کړي خودی شي نو دوی سره نشته چې دائمی استمراری عمل حتی د وفات د نبی علیہ السلام پورې شوی وي دانشت نو دوی تعالی شروع کړ د اعتراض په جواب کې د بیهقی او حدیثی پیش بیهقی شریف کې دا حدیث مذکور دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما پر روایت سره د بخاری چې کوم سند دی او ماغه سند او ماغه متن دی چې نبی علیہ السلام برکو کول رفع الیدین کو چې پاور سره رفع الیدین به کو خو مزید پکې دا الفاظ دي چې وکانا هذا صلاته حتى قضى الله عز وجل دغه منذ تر وفاته پورې اوس دغه په مناظره کې استدلال ولی نشي کولای چې امام بیهقی چې دا حدیث ذکر کوي نو په خپل وایي چې دا ټوکړه ادراج دراوی دی دا حدیث نه دا چرته یو شیخ دی چې قائل د رفع الیدین دی شاګردانو ته درس کوي حدیث د عبد الله بن عمر د بخاری پیش کړی دی چې پیش کړی دی نو په آخره کې د خپل قول کړی چې د نبی علیہ السلام تر مرګه دا عمل دی دا د قول شاګردانو کې هر قسم شاګردان وي کنه الته یو ځوان ناس دی دایم په حدیث کې دننه کړی نو حدیث مدرج دی ته ما ادرج فیه کلام الراوی چې راوی و شرح دی و لغت کړی دا او ترجمه کړی دا او جزئیه بیان کړی دا کم فهم طالب آغا د حدیث په متن کې دننه کړی دا سلورم تقسیم خبر واحد لرا باعتبار سقوط الراوی و عدمه خبر واحد په اعتبار د سقوط د رواتو عدم سقوط د رواتو سره په وو قسمه دی اول حدیث متصل نو متصل معنی متصل السند اوس دا په مرفوع کې ملګي په مقطوع کې ملګي په موقوف کې ملګي متصل مرفوع متصل موقوف متصل مقطوع
دویم مسند. د مسند او متصل په منځ کې معمولی فرق دی، فقط دغه مسند یو خاص دی چې اطلاق تر مرفوعاتو کې. صحابو ته چې کله اتصالو شي موقوفاتو کې ته دی مسندات نه وایي، او چې کله په مرفوع کې راشي نو مسندات ورته وایي. بل منقطع دی. منقطع چاته وایي چې سقوط د راوي راشي په وسط، خو یو راوي وي. بل مرسل دی. مرسل چاته وایي سقوط د راوي راشي په انتها د سند، تابعی صحابي ترک قال رسول الله وایي. مرسلات پدې کې د فقهاو څخه اختلاف شته. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رائے دار چې مرسلات د صحابي مقبول دي، د اتفاقی. هر چې مرسلات د تابعینو دي امامونه مقبول غني مطلقاً. او شوافع او امام احمد سے هغه مراسیل د تابعینو مقبول نه غني، سوا د درې اشخاصونه: سعید ابن المسیب، ابن شهاب الزهری او حسن بصری. دا درې د اعتماد نه په ذات د دوی باندې مراسیل قبلې، د دین سوا د بل چا مراسیل نه قبلې. قال رسول الله نه قبلې. پنځم معضل دی. معضل چاته وی چې سقوط دراویین او متوالیین راغلي، دو راویین په منځ کې ساقط شي. شپږم مدلس دی. ما وقع السقط في السند خفيا، وهم د سقوط دراوی خفي سقوط راغلي. پنځم تقسیم د خبر واحد دی به اعتبار صيغ الادا. هغه په دوه قسمه دی، یو معنعن دی او بل مسلسل، عن فلان عن فلان عن فلان. بیا مسلسل کله بیاغزلیت وی، کله بالضحک وی، کله دا چې رواتو كلهم قریشیین، کله رواتو كلهم مهاجرین. دا مسلسل څه قوت ورکي حدیث له. نو دویم دا احادیثو دا دلائل سمعیونا حدیث دا غیر پارا دا اقسامات. دریم دا دلیل سمعین آغا اجماع شوا، او دا غیر پارا مرکبہ و غیر مرکبہ اصولو کی سا اقسام ذکر شوی. دا دویم مبحث و زمانگا دا ننی درس چه مشتملو پا بیان دا قسمه دلیل و بیان و دفعهما سره د بیان د بعض اصطلاحاتو د اهل د فن. لکه مثلا دوی تقریب چاته وي سوق الدلیل علی وجه یستلزم المطلوب. تقریب چلول د دلیل په داسې طریقه باندې چې مطلوب مدعا ثابت مستلزم شاغله. یا تعلیل دوی چاته وي تبیین علت الشیء تویلش. یا علت چاته وي ما يحتاج الیه الشیء فی ماهیته ووجوده، ما يحتاج الیه الشیء فی ماهیته ووجوده. او سبب کله په معنا د علت باندې راځي، کله معنا د مفضی للشیء تویل شي. دا دغه شی چې وجود لري او د علت په منځ کې چې کوم شی واقع شي هغه سبب وي. پکنده کې چې کله زی جسم سیز وغورځيږي نو علت د غورځېدو د پاره څه شی دی او سبب یې څه شی دی. نو علت د غورځېدو د پاره د ثقل او سبب ورته دغه کنده جوړه شوی. ایجاد د سقوط چې دل تراغه او کم درد ته حاصل شه موجد ثقل ده. کده کې هوا او سپک په لوتلې وو سره بل ته ورځېدین. او احکام په علل باندې مترتب دي که په اسباب باندې اصول کې تاسو چړل. کم وخت کې چې اثبات د حکم په علت ممکن وي په سبب بین جاری. کدا سے زیراغه چې نسبت د حکم صاحب العلت ته نشو کېده ظلم لازمي ده، بیا صاحب د سبب مؤاخذه کیږي. ساروی دی تا پسې چوکر واخست او وحد یو پمنډه دی په ماشوم خپکی خدای یو چاته سامان مات کړل تاوان راغی قضا ته لانجلاړه ته ونی وی د ساروی زما سامان مات کړي تاوان مې راغی دی ورته وی چې ما خو نه مات کړي ساروی مات کړي اوس غوینا تاوان نه خستل کی
وینه تاوان نه خست و صاحب د سبب مؤاخذه رجتا ولی چوکر اخسته دا دی ولی پیوه علت خو هغه ساروی او ثقل دا غیره په سبب ورته دی جوړ شوی نو کم وخت کې چې نسبت د حکم صاحب د علت ته نه کېږي یا علت ته نشي کېدی نسبت د حکم او ترتب په سبب راځي په صاحب د سبب باندې. دریم مبحث بیان د شرایط المناظره. بیان د شرایط المناظره. مونږ سره شون کې ورځ ډېرې کمې دي ګرمي را روانه ده کنه دا درس مونږ یې درې نیمو غنټو کې خلاصو خو دا د 5 ورځو درس او ډېر اجمال کو ډېر اختصار کو ځکه چې په دغه شرایطو باندې لکه اسئله متوجه القیاس السبعه په دې طریقه باندې مناظرین نن سبا چرته دي او نه منعکسه او مترده ادله څوک پیش کوي ټول سمعي دلایل دي او د دلایل سمعیه او دفاع فقط په معارضه سره ده او د هغې دپاره د احادیثو د اقسام ډېر ضروري دي که بل کتاب نه زده کوئ که موږ د کیسټ نه زده کوئ کار څنګه نه خو که مناظرین ځان نه جوړوئ نو د آیات چې بیا مقابل جانب کلم حدیث پیش کوي لنډ الفاظو کې ځان پې مستړی کوه او ورته ووایه چې د دې حدیث راوي څوک دی بس هغه ورخطا دی بیا چې راوي وښایي سند یې څه دی مسند یې څه دی مسند د دې حدیث وښایه چېرته دلیدلی مې دا حدیث چې دی پیش که د مقبولاتو نه دی که د مردوداتو نه په مقبولاتو کې صحیح ذاتي دی که څه دی دا تپوسونه یو څو ته د حدیثو نه وکړه دا نور په الذي دي ګورې مخکې په هېڅ ماګانه دي خبر نه دي بس هسې هغه الفاظ یې څه یاد کړي که نه نو دا تاسو لپاره یادول ډېر ضرور دي ستاسو د مباحثې به دا مقصد نه وي چې ګینې دا به تاسو اوس پرې راسم کوئ چې ما اصلاح نه کړه نو تاسو یې نشئ اصلاح کولی ځکه چې زه په هره مسله 300 دلایل پې وایم بیا هم نه سمیږي چې نه سمیږي خوارج دي یخرجون من الدین ثم لا یعودون الیه حدیث د ابو داود شریف دی خوارج دین نه وځي بیا دین ته نه راځي نو دا تمه مه کوئ چې دا ستاسو په کوشش به دوی اصلاح شي دوی نه اصلاح کېږي په خپله عوام ته بچ کول غواړي خپل د عوامو اصلاح پکار ده او د هغې اسکات پکار دی او د هغې دغه لنډه طریقه ده چې د انواع د اقسام د حدیثو یاد کوئ او به چې هر یو روایت وایي د یو څو تپوسه ترې کوئ نو د اهل د دې نه دی که نه چې یو سړی د حدیث انواع نه پېژني استدلال دې څنګه کوي. دریم مبحث دی په بیان د شرایط المناظره کې. اول شرط د آداب د مناظرین دا ده چې احتراز دی عن التطویل ډېرو ګدوالي نه به ځان ساتي. دویم د آدابو نه دا ده چې الاحتراز عن الاختصار ډېر اختصار نه به هم ځان ساتي چې بیا څوک فهم نشي کولی. دریم عدم استعمال الفاظ الغریبه داسې الفاظ دی نه استعمالوي چې د هغې معنا ځان ته یو مناظره غواړي. څلورم عدم استعمال الجمل المحتمله للمعنیین داسې جملې او لغات مه وایه چې احتمال د معنیینو لري ته به ښکلې معنا اخذ کې خصم به غلطه معنا را واخلي او د خلکو د وړاندې به ستا تبکیت وکړي. پنځم عدم الخروج من البحث الا بنیت ارخاء العنان د بحث نه خروج بنه کې په نیت د ارخاء عنان باندې متخاصمین او مناظرینو ته څه اجازت ورکول شوی دا اسواق یې خوشي کول په طرف د دشمن نو دلته به څه مقدمات د مقابل جانب اومنې تسلیم به یې کې خو په منتها کې به تا یو څه نظر کې نیولي یا هغه شی به په ده منې. ابراهیم علیه السلام چې کوم د قوم کې عابدین د نجوم او عابدین د قمر او د شمس او دی هغې ته ورغی لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ستور متعلق ویلیو هذا ربی کله چې نور ولید هذا ربی هذا اکبر دا نو دې کې راجح تاویل دا دی چې دا ابراهیم علیه السلام
شرکیات نه دي کړي عیاذا بالله. کله بعضې سیاسي جماعاتو پاکستان کې عقیده ده جماعت اسلامی وغیرہ مودودی حضرات چې څومره دي دی د عصمت د انبیاء منکر دي، د انبیاء علیهم السلام معصوم نه ګڼي، او دا خرق الاجماع ده، اجماع ده تمام علماء او د مذاهبو په دې ده چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي، د کبایر او صغایرو نه پاک دي، مسون دي د دې څیزونو نه الہ ساتلی دي. نو بیا شرک څنګه هغې وکړو؟ نو راجح تاویل دا دی چې دلته ابراهیم علیه السلام ارخاء العنان کړی په تقدیر د حمزه استفهامی سره. ایو قوم ته ورغی چې هغوی د نجوم و عابدینو، نو هذا ربی، ګوره دا استفهام هم کېږي او دا خبر هم کېږي. هذا ربی دا مې رب دی، حکایت کوي هذا ربی دا مې رب دی، ګوره دا استفهام دی دا مې رب دی. نو هغوی ته دا فهم وکړه چې دی وایي هذا ربی دا مې رب، خپلو کې اعلان وکړه چې ابراهیم علیه السلام نه جنون ختم شو، د داړه خبره منایي. فلما افل قال لا احب الافلین، دا څنګه رب دی؟ د باندې خو تغییر راغی. دا یو مقدمه ظاهرا تسلیمه شوه، په منتها کې هغې پړه کړه، بیا سپوږمۍ والا ته لاړل، بیا د شمس والا ته لاړل. نو دا په نیت د ارخاء العنان سره دا کار شوی و.